مفتي صاحب مبارکه، مونږ دا سوال د اکثر خلک په مونږ باندې اعتراض کوي چې د کومې روژې مبارکې اخرنۍ جمعه وي په دا باندې مونږ قضای عمري کوو. نو خلک یې چې یاره د ټول کال منځونه مه کوه، بس په اخرنۍ جمعه باندې وکړه، ټول کال هغه راوګرځېدل. د دې په هکله باندې تاسو څه یایو؟ ماشاءالله اجازه اکبر صاحب ډیره ښکلې پوښتنه وکړه. په دې روژه کې په دې اخري جمعه باندې د ډېر وخت نه په دې جوماتونو کې قضایي مونځ کیږي، په جمع باندې کیږي. 15 واړه منځونه سره د وترو قضایي او په جمع باندې وکړی شي. آیا د دې په هکله باندې څه خبره وه؟ او بیا خلک دا یې چې یاره ټول عمر مونځ مه کوه، بس دا قضایي مونځ وکړه، بس دا ټیک دی. ورونو دغې ته بالکل چې قضایي عمري مونځ یي، قضایي عمري ورته ځکه یي چې فتاوی نور الهدا دا یو کتاب دی. هغه دا لیکلي چې آخري جمعه باندې هغوی کوم دی که نه ورونو، آخري جمعه باندې چا قضایي منځونه راوړل سره د وترو په جمع باندې، الله تعالی به دغه انسان له د 70 کالو د عبادت قدر ثواب ورکړي. نو 70 کاله عبادت چونکې عام طور باندې عمر دی بس د انسان، دومره عمر خو شته نه، نو ځکه ورته قضا عمري ویل. دا مطلب نه چې کالو سر مونځ مه کوه، لکه څنګه مشهوره داسې وه، عوامو کې داسې مشهوره وه، خو حقیقت داسې نه دی. حقیقت داسې دی چې مونږ یو چې نه 70 کالو د عبادت ثواب دی. نور چې چا فرضي مونځ نه یې کړی او بس وایي چې قضا عمري کوه، او دا باندې بالکل د ادا نه کېږي او قضا نه راګرځېږي، بلکې کله چې مونځ قضا شي قضایي پکار دو، خو دا د ثواب په نیت باندې که چا داسې وکړل نو دا عبادت قدر ثواب دی. نو دغې په هکله باندې ډېرو کتابو دا خبر را نقل کړې. لکه ما مخې ته فتاوی قاضي خان، خلاصة الفتاوی، بحر الرائق، فتاوی تاترخانیه، فتاوی علمگیری، فتح المعین، شامی، تحتاوی، فتاوی نور الهدا، تفسیر روح البیان، دغه ټولو دا لیکلي چې په روژه کې آخري جمعه باندې 15 منځونه سره د وترو قضایي راوړل دا مستحب دي او دغه د 70 کالو عبادت قدر ثواب دی. فتاوی نور الهدا لیکي او دا یو ښه کار دی او دا یو صحیح طریقه. نو دغې وجې نه دا خبره داسې او دغې په هکله باندې زه یو خبره بله هم وکړم، او هغه دا چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک چې کله غزوه خندق کې د مبارک نه منځونه قضا شو، نو د مبارک دا 4 منځونه بیا لکه جنگ ډېر سخت شو غزوه خندق کې، او دغې حد له سخت شو چې صحابه توري موري څه کوي چې منځونه ترې قضا شو، سره د نه چې نبي علیه السلام موجود دی، ځکه چې په منځه ولیاړی خو ته نور نقصان جوړوي. نو نبی علیہ السلام مبارک چې کله جنگ په قرار شو ختم شو، اذان شو او د اذان نه بعد هر مانځه ته به قامت ویل شو، او دا 4 واړه منځونه نبی علیہ السلام بذات خود قضایي په جمع باندې دغه نه موږ ته اصل میلاو شو چې یاره مونځ نه قضا شي نو په جمع باندې هم راوړی شي، دا اصل موږ ته میلاو شو، لهذا دا بدعت شو نه. خو هغه اخري جمعه د روژې باندې ځکه موږ کوشش کوو چې چونکې ډېره اوچته هغه یي، خو اخري ورځې شپې الله پې قسم خوړلی که نه. او دویم نمبر دا چې جمعې ورځې، دریم نمبر دا چې قضایي مونځ د نفلونو نه بهتر دی، څلورم نمبر دا چې په جمع وشي. نو دا ټولې هغه خبرې چې دا کې د خیر خبرې هېڅ داسې څه هغه پکې نشته چې یا مونږ نور مقصد دی یا نور څه خبره د دې دپاره چې خلکو ته خیر او برکت ورسېږي. الله تعالی د ټول ملګري ډېر خوشحاله کړي.